طالبانو ډیر حیرانونکی کار وکړ. دا چې څوک یې نیولي دي او څه به ورسره کوي. دا ویډیو تر اخره وګورئ او یوټیوب چینل مو هم در سره سبسکرایب کړئ. طالب چارواکي وایي کومه ویډیو چې 2 ورځې مخکې په ټولنیزو رسنیو خپره شوه او یوې ښځې پکې ادعا کړې وه چې د کابل د 11مې امنیتي حوزې د کسانو لخوا وهل شوې او نامشروع غوښتنه ترې شوې دروغ ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ د 1400 کال د لړم په 23 ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی څېړنو وښوده چې دا ویډیو دروغ او بهر ته د تللو لپاره د لارې جوړولو په مقصد جوړه شوې ده. د ښاغلي مجاهد اشارې هغې ویډیو ته ده چې د جمعې په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه او یوې ښځې پکې ادعا کړې وه چې د طالبانو د 11مې حوزې امنیتي کسانو وهلې او رټلې ده. دغې ښځې د ثبوت لپاره په خپله ویډیو کې د ځان ټپونه هم ښودلي وو او ویلي وو کله چې زه حوزې ته یوړم ډېر بحث یې راسره وکړ، ډېر بد چلن یې راسره وکړ. د 11مې حوزې جنایي مدیر له ما غیر مشروع غوښتنه وکړه او کله چې ما رد کړه ویې وهلم. نوموړي په خپله ویډیو کې دا هم ویلي وو چې ورور یې د مخکیني جمهوري نظام پوځي و او طالبانو یې په دې پلمه د کور دروازه وټکوله چې له هغه سره شته وسله ور وسپاري. ښاغلی مجاهد وایي پلټنه وشوه او له پلټنې وروسته دغه ښځه پیدا شوه. اصلي واقعه دا ده چې ښځه خاوند وهلې وه، بیا خپلې کومې خپلوانې کره تللې وه. خپلوانې ورته ویلي دي چې موضوع نه به درته ویډیو وکړم، کیس به درته جوړ کړم، بهر ته ووځه. بیا یې ترېنه دغه ویډیو کړې وه چې مجاهدینو باندې یې تور پورې کړی و. د دغې ویډیو په اړه د کابل د 11مې امنیتي حوزې جنایي امیر ټولنیزو رسنیو کې څرګندونې کړې وې او دا ادعا یې رد کړې وه چې ښاغلی مجاهد د نوموړي هویت تاییدوي. په دغې ویډیو کې یو شمېر رسنیو راپورونه هم کړي وو. خو د شنبې په ورځ او له لومړۍ ویډیو 2 ورځې وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د دوی په وینا د دغې ښځې بله ویډیو هم خپره کړې چې په څېړنو کې په خپله دروغو اعتراف کړی او له طالبانو یې بخښنه غوښتې ده. دغې ښځې ویلي دي چې ویډیو یې د نورو په لمسون او ګواښ بهر ته د کیس جوړولو په هدف کړې وه. دا وایي زه یې وګواښلم، ویل یې داسې مه وایه چې خاوند مې وهلی یم، ووایه زه اماراتو جلب کړې ومه، 11مه حوزه کې وهل شوې او ډبول شوې یم، زه تا ته یو کیس جوړوم. دې ما ته دا ونه ویل چې زه دا فیسبوک ته هم اپلوډ کوم. ویل یې یوازې یو کس ته لیږم، زه له خپل کار پښیمانه یم، زه د خپل کار له امله له اماراتو څخه بخښنه غواړم. خو توپیر دا دی چې په لومړۍ ویډیو کې ښځه حجاب لري او یوازې سترګې یې ښکاري، خو په 2مه ویډیو کې ټول مخ ښکاري. د ټولنیزو رسنیو ډېرو کارکوونکو دا تبصره هم کړې ده چې دا دواړه ویډیوګانې د یوې ښځې نه دي، خو ازادۍ راډیو ته د دې خبرې معلومول ستونزمن و. په 2مه ویډیو کې د دغې ښځې له خاوند سره هم خبرې شوي. د ویلي ښځه یې مخکې له دې ویډیو د یوې کورنۍ ستونزې له امله وهلې وه او پر ځان یې ټپونه هم د هماغه وهلو ټکولو له امله دي. دغه شان د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لخوا په تازه خپره شوې ویډیو کې له هغه چا سره هم خبرې شوي دي چې لومړنۍ ویډیو یې رسنیزه کړې ده. له تاسو ډېره زیاته مننه چې د دې ویډیو تر اخره پاتې شوئ. زموږ د نورو ویډیوګانو په تمه اوسئ او همدارنګه د دغې ښځې په اړه که تاسو څه ویل غواړئ نو کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ. موږ هم ستاسو نظرونه په راتلونکو ویډیوګانو کې ضرور نشروو. تر بیا ښه وخت، الله مو مل شه.